ګورو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل له لوري د سومالیلینډ په رسمیت پیژندنه وغندله. په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا ډیری غړو د اسرائیل له لوري د سومالیلینډ د رسمیت پیژندنې پریکړه وغندله او وايي دا اقدام کولی شي په سومالیا کې د افریقا په شاخ او حتی په غزې کې پر وضعیت جدي اغیز ولري. په بیړنۍ غونډه کې چې نیویارک کې جوړه شوې وه له 15 غړو څخه یوازې متحده ایالاتو دا پریکړه ونه غندله، خو ټینګار یې وکړ چې د سومالیلینډ په اړه یې دریځ نه دی بدل شوی. د سومالیا دایمي استازي ابوبکر ظاهر عثمان شورا ته وویل چې دا تیری کوونکی اقدام د هېواد د ټوټې کېدو خطر زیاتوي او ښایي سیمه نور هم نارامه کړي. هغه خبرداری ورکړې چې دا ګام کېدای شي د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کېدو د پلان برخه هم وي. اسرائیلي خوا بیا وویل چې دا پریکړه دښمنانه عمل نه دی بلکې د خبرو اترو لپاره یو فرصت ګڼل کېږي. چین، برطانیې، د عرب لیگ استازو، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو د اقدام ناقانونه وباله او د سومالیا د ارضي تمامیت ملاتړ یې وکړ. د امریکا استازي د اسرائیل د اقدام له فلسطین سره پرتله کړ، خو د شورا یو شمېر غړو په ځانګړي ډول سلوانیه دا پرتله ناسمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې فلسطین اشغال شوی قلمرو دی، په داسې حال کې چې سومالیلینډ د یو وګړي هیواد برخه ده او په رسمیت پیژندنه د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې ده. سومالیلینډ په 1990 کال کې د کورنۍ جګړې وروسته له سومالیا بیل شوی، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه یې خپلواکي نه ده منلې.